فاطمه ګل دا راته ووایه چې ته د کار په خپله کې زه خپل خاوند سره ښه په عزت باندې کار کومه. مزه آیا ګرانو کتونکو نن را سره سټوډیو کې د مراد بړوا ښځه فاطمه ګل موجود ده. راځئ دغه سره انټرویو کوو. فاطمه ګل دا راته ووایه چې دې غوړه تغوړه دنیا ته ته څنګه رالې، څه چلو؟ خو زه په خپلې مرضۍ راوتې یم، زما خپل شوق و. بیا خو شاته کول ها فاطمه ګل وایه که نه پوزیشن څه دی؟ خیر دی. د کوم ځای یې له خیره؟ موږ د ثوابې یو. ډېره زیاته به دې ورکړي. او بالکل ولې نه. فاطمه ګل داسې خطرناک مالونو ته تلې راغلي که نه؟ داسې مالونو ته ډېر ځم راځم، ډېر شاپینګ کوم، دا مې خپل شوق دی. هلکه طوطي ګله چې دا مال څه ته وایي، دا مالونه څه شی دی؟ غا لکه موږې یادوي. فاطمه ګل اوس دې څه اراده ده، ښه یې به وکړه نه؟ اوس به کوم مخکې. فاطمه ګل موږ له به یو شپېله راشي که نه؟ او بالکل ولې نه. هله طوطي ګله د شړشمو تیل راوړه. فاطمه ګل دا راته ووایه چې دې غوړه تغوړه دنیا ته ته څنګه رالې؟ بس زما خپل شوق و، خپله مرضي مې وه. جو چرته شپېله را چکر شه که نه؟ او بالکل ولې نه.